بخیر جوړ طبیعتونه مزاجونه څنګه یا لکه نورګله ښځه چې مې ولیدې زه خو ستا طرف ته در روان وم ښه دې وکړل که نه ویمه ډېره موده شوه ملاقات هم نو شوې زما خو دلته سړیه لږ کار ووه خو چې ته رالې نو تا سره به واپس لاړ شمه دا راته ووایه چې هغه لور او هغه زوم مې څنګه دی ټول ټیک ټاک دي د خیره ټول ټیک ټاک دي نو ته به دلته تقریر کې کور ته به ځو که نه سړیه ګوره نورګله تا ته خو پته ده که نه چې موږ د لور خور کور ته نه ځو او نه د لور په کور کې اوبه څښو یا سړیه ویم کور ته به لاړ شي او د کور نه بهر به درته کټ واچوم چې خو بس کې که نه یاره ډېر زورور یې ډېر خپله د تورو نه منې کېږي که نه دا راته ووایه دا دې څه راغېشتي و زوروره په لاره راتلم بازار کې نو تا ته خو پته ده که نه چې لور خور که راځې تش لاس بده خبره ده نو به دا په روټ مې خوښ شو مې داسې مغی که راځې ځان سره سیه وته دا دې خو کړه په دې سړی ښه ښکاري راځه چې ځو راځه یاره بړه خو یاره ماسخانه د شیطان نوماله سړیه زه خو یم راځه د لور کور دې دی ګوره نورګله زما پښتو مه خرابو خو ته صرف دومره وکړه چې لور ته مې ووایه چې دیوره پورې راشي یاره ویم عجیبه سړی نورګله دا چا سره خبرې کوې ښځې ماسخان دی ټول کار یې وران دی دننه نه راځي غټ پښتون دی نورګله دا د نن نه دی لور چې کله نه دلته راواده شوې ده نو د هغه ورځې نه دا نه راځي خان بابا مې راغلی دی مور که ستا اجازه که زه خان بابا سره ملاو شم او بچی ملاو شه ورسره او دلته یم راوله ټیک شه وعلیکم سلام خان بابا السلام علیکم وعلیکم سلام بچې څنګه او دلاور خان څنګه دی زه هم ښم خان بابا او دلاور خان هم ښه دی ښځې موږ ډېر خوشقسمت یو چې خدای رانه داسې رشته دار راکړي سیلیا د الله شکر دی چې خدای را داسې رشته دار راکړي دي چې موږ که راشي څه خوري نه او چې راځي داسې څه نه څه غوټه م راغوستي او به یم هغه لور مې نه ښکاري نیازبینه نیازبینې بچې نیازبینې بچې ولې مورې یا لورې دې خوا راشه څه پخې وریجې پخوم داجي یا لورې ویم روجې موجې پرېږده یو دوه کپه ښه مزېدارې چای پخې کړه زه ورځم چې څه بسکټ راوړم بسکټ پرېږده دا موږ سره څه خوري نه چې دا چای وڅښي دا هم لویه خبره ده دونه نه یې سارېږي ښه ده ټیک ده لورې ورشه ته چای پخې کړه ته ورشه بچې شاله ځه لږه توندې وکړه بچې لورې نن د کور مالک راغلی ویل چې کور خالی کوي بابا چې تاسو کور خالی کوي نو تاسو به ځئ چېرته بچې نه خو ستا دواړه وروڼه کار روزګار کوي او نه ما سره دومره پیسې شته چې زه د کور انډوانس ورکړم دا وګوره دا فروټ مې هم دله په قرضو راواغېشتو یاره ښځې زه خو یم چې دا خپله لور مو دوی له ورکړو ډېر مالدار او غیرتي کورنۍ ده لور به مې ورسره ډېره خوشحاله وي د جلبازۍ نه کار مه اخله اوس خو مې نه زوی له واده وکړلو پرېږده چې څه خوټې وخورو که نه دا خبره دې بلکل ټیک وکړه اوس هم ورسره څه شته ناز کې لورې که خفه کېږې نه نو ته د خپلې خواښې سره خبره وکړه موږ به یو څو ورځو لپاره خپله کډه دلته کېږدو ټیک ده بابا زه به مې خوښې سره خبره وکړم خو مور او رندار به مې چېرته ځي موږ به کلي ته لاړ شو بس چې ماښام ته دلاور راشي زه به د هغه سره خبره وکړم ته فکر مه کوه الله به خیر کړي مورې بچو سره به لږ پاک وکړم که نه نه بچې بل دا چای ویوله دا خوښې ډېر واده وشو داسې چلو که که نه دا خوا ورشه زه دا میز او کرسۍ که نه بچې دا وایه دا خوښه بچې ستړی مه شي ماسخان لاله الله دې وبخښه خورې
وروره څومره بده خبره ده چې ته اوس د کور نه بهر چیسکې دننه راځه که نه دا خبره نه ده خورې زمونږ په خاندان کې څوک د زوم په درشل باندې خپنېږي الله دې ټول ستا په شان غیرتیان کړي وروره آمین هغه چې وروړه بیبي ما ویل یو پیالې چای خوړله راکړه نه دې وخته دې کتلی دي دا وخت د چا لکه خورو دی که د روټۍ دی هو بیبي نو زه ځان دپاره خو نه غواړم هغه بدماشې ورېرې دپاره دې غواړم په سر یې درد دی نو ځان دې پخه کړي که نه و مورې نو داسې ورته ویلی شم خو د هغه په چتري بدماش لور ده سلم پې خرابې مورې که په چترۍ بدماش دی نو ځان له به یې او د په چتري بدماش زما په کور کې نه چلیږي ها او هغه دې څوک زما د خپلې ابۍ دادا راوړی دی زما رور دی رورو خو بیبي په مزه ده ته څه کوې ښځه زه چې ته نه منې کېږي که نه بیا داسې وکړه چې هغه د ابۍ دادا راوړي ته دې ووایه چې په خپل ځان له پخه کړي ها خبره دومره مه اوږدوه پخه به کم وله یاره بیبي والله ته هم دې ښه یارېږې ښه ما چې ګورې حل نه دی ښه اخر مور د چا یم راځه بیبي چای خو باسې هم پخه شي دا راته ووایه چې هغه جمال او راجي مې چېرته دي د جمال نه نیمه خبره پراپټۍ والا راغلی پلار دې هغه سره وتلی دی السلام علیکم څنګه چل دی آفرین بچې آفرین موږ بیا هلته د لوږې مرو او ته دې دلته عیاشیانې کې ها و ظالمه ما د خور کور ته فروټ په قرضو یوړه او ته دلته پیپسیانې څکې وتاجي تا ته څه پته چې دا ما نه چا راغو د خلکو خیرات کړی چې تا یې درکو ها تا دا سوچ کړی دی چې اوس به اوسېږو چېرته چېرته به اوسېږو خو خپل کور کې به اوسېږو که نه داسې د پلار کور دی پراپټۍ والا راغلی او د یو هفتې مهلت یې راکړو چې کور خالي کوي دا جی ته فکر څه لګې شپېته زره انډوانس هم چې ورکړی دی خو په هغې کې د کارۍ کټ دي که نه و د انډوانس بچیا هغه پخوا ختمې شوي دي پوره د شپږو میاشتو کرۍ را باندې نوره راوړېدلې ده داجي دا خو ډېره د فکر خبره ده خو داجي زما په دې چټاکۍ مضبوط یو خبره راغله وایه مړه ته بسې او ستا خبره بسې داجي ویم دا پچهترۍ ماما به زمونږ کله په کار راځي خبره خو دې ډېره د کار ده خو په پچهتري باندې زما وس نه رسي البته مور ته به دې ویم ابه ورته ووایي ځکه چې د هغې رور دی راځه زه چې ځو راځه شه دلاور خانه نن موږ کره داجي راغلی نه مړې دا راته چې داجي دې دننه کور ته راننوتې وو نه بهر ولاړو او کنه زه دې وایم حیران او پریشانه کوم ستا پلار هغه خو خدای راستي ګوره چې کله نه ته دې کور ته راغلی او واده شوي یې که نه په دې درشلې ګورې خپه نه دی ښې او اعلان کوي برملا په لوډ سپیکر باندې لګي چې زه د زوم کور کې اوبه قدرې نه څکم داسې پښتون دی لاس چې مات شي نو غاړې له راځي لاس یې مات شو خدای دې نه کړي د مور دې لاس مات شو الله دې نه کړي ته څه په ګډوډو سره نو تا وویلې که نه مړه چې لاس یې مات شو نو چې لاس مات شو نو د چا مات شو د نیکه مې مات شو د چا مات شو هسې دلاوره یو خبره مې درته کوله که منې ولې نه منم ته ما زه دا وایې که تر اوسه پورې ما ستا کومه یو خبره نه ده منلې زه وایم ځه خبره مې دا کوله مې که زما مور او پلار دلته څو ورځو دپاره راشي
یا کډه راوړي نو ستا خو بس اعتراض نه کوي نو ولې خپل کور یې په دماغي والوته چې دلته را روان دي خیر خو دې هغه کور خو یې د کرې وي مالک مکان له د یوې هفتې مهلت ورکړی چې دا کور خالي کړي دا څه ګډې وډې وې د واده نه وړاندې خو ستا پلار دا خبره کړې وه چې دا کور چې کوم دی دا زما خپل دی خپل مې دی خپل هغه مې سره بابا سي ګپ نو دا بابا دې ما سره دا ګپ و آفرین چې ستا په دې پلار جا په دې شل باندې چې دی نو خپل اقدم په اوبه نه څکم او راشه دې پښتو ته وګوره په شرمونو ضرور چل تاسو ځان سره څه لګي هسې ویم چې زه خو په شرمونو وشرمولم خو زه خیر دی هسې م خدای شرمول یو که نه مور او پلار ته خو مې دا پته نشته که نه دا خبره خو دې هغې ته نه ده کړې که نه هغې به په شرمونو شرمېږي مړې او دا زما مور او پلار چې شرمېږي خو دې شرمېږي ستا مور او پلار دې اوس زموږ مور او پلار خو پکې مه شرمو څه کوي ته ما نه پېژنې چې زه د پچتري غورځوی یم د پچتري پروا مې نه ده کړې د خانانو اوس وړېدم په پچتریانو ځه مړې پچترې دا لکه بل غضب وړي زه په دنیا کې داسې ځوان نه ینما چې د پچتري د خور د کور کډه به د کور نه بهر وغورځئ په باچادي کې نو دا پته نشته چې ته د چا خور یې ته د پچتري اوږدتې خور یې د پچتري اوږدتې خور پچتري اوږدتې سړی لوړ تېری لوړ د خدای خاطر وکړه لوړ یې مه تېرو موږ له دښمني مه ګوره موږ د چا د دښمنۍ نه یو خالي توډه دباو پې واچوه اوې یو دوه میاشتې ټیم پې واله چې موږ دا د بل کور غم وکړو خدایه پاکه یا خدایه پاکه د پچتري اوښې د پچتري او دومره بوستینه او دومره بېغیرته اسې خورې یو تپوس ته نه کوو زمونږ دا پلار چېرته په سترګو ړوند خو نه و نه رورا داجي خو مې په دواړو سترګو بیناو او چې په دواړو سترګو باندې بیناو نو بیا یې ته دې بوزینې له ولې ورکولې وارې زما نوم پچتری دی پچتری او پچتری جنګ په بیه باندې اخلي په بیه باندې بابا دې د خدای خاطر وکړه جنګ په بیه ماله موږ له کور په بیه والا مالک مکان والا جواب راکړی د کور هم چړي یاره ماماجي څه وکړو ستا هم خپل کور نشته ګینې اوس به دا مسله خو راته نه وه که نه قدارې به ستا سره ستا کور ته تللی وې او هلته به یو ځای اوسېدو که څنګه بیبي بیبي دې پرېږدوه زه شیر یم شیر او شیر په ځنګل کې یوازې پاتې کېږي د ګیدړانو سره نه ماما چې ټول دې وپېژني پچتري رورا زه خو یم چې ګریوان هم ځان سره بوزه واوره خورې دا ټول وانه اورېدل زه شیر یم شیر او شیر چې ښکار له ځي نو ګیدړان ځان سره نه بوځي ښه پوه شوې راځه دننه پټکیا چې داسې ښکاري چې د پاچاګي پراپټۍ والا د ژوند ورځې په ختمېدو باندې دي دا یې تم په جولۍ کې خیر واچې نن هم جو بیا په چا خمبیده کوي زه د خیره چینی خو ګرانه شوه پټرول هم ګران شو اوس یې خوند وکړه د خیره پټرول هم ګران شو چینی هم ګرانه شوه آفرین اوس یې خوند وکړه د خیره سره اوس لوډ شیډینګ نور هم سیوا شو یا سویګیس هم لاړو سر وخوړو هیره خدای دې بیک خو بنیاد وباسي خدای خبر چې مونږ ویم په دې ملک کې څنګه وخت تېرو چینی ګرانه شوه پټرول ګران شو سویګیس نشته بجلي نشته بلونه ډبل ورکوه نه ګیس شته نه بجلي شته خدای خبر چې په دې ملک باندې به ویم داسې څوک نشته چې دا ملک سم مازغه مې ویم مورې بیخي کار نه کوي بیخي هغه الو هم خوړو سر خوړلی هغه الو اوس نشي خوړی
دا فتبستا ډیر سخت دی. د هر قسم وسلې یعنی ټوپک تماچې چاړه چاکونه به ځان ساتي. په هیڅ قسمه جنگ جګړه کې به حصه نه اخلي او دا کوشش به کوي چې د کوره به بهر نه وځي. عجیبه خبرې کې د جراثیمو ډکه چاړه دي اوس ماته نیولې ده. مونږ بربادې مونږ غر کې پرېږده مړي دا غاښونه خدای څه دپاره را کړي دي. چاړه سره به ګورې ما چاړه را نږدې نه کړي مونږ خدای ته هغه بچه دا خبرې ډېر ته راشه دلته لږ کښېنه خبره زده کوم. چاړه خو لرې که د لاسه که نه سړیا چاړه مې لرې کړه اروخان کاکا راغلی او د دوی واده دی وایي چې دا ځل به ټول د کور نه راځئ او که څوک پاتې شول نه بیا به درنه خفه یم نو څه کار دی چې سبا له بل ورځ ځان تیار کړه چې لاړ شو. نه که نه څنګه لاړ شو دا په ما چې تبه را روانه ده دې سره به زه څه کوم. دا خبرې پرېږده داسې کار وکړې مورې ته به دا څه وکړې که نه لرې که او لرې که دا چاړه دا دوره مه استعمالوي دا سړی دوره بربادوي دا دې ته چې دا دې پرې کټ که دا به دې پرې برباد کړي پولې ته کړی به مې ملکې به ته را پرېوتې. یو هم دا ده د یخنۍ تبه را روانه ده او بل دا چې زهر دې پکې څنګه بچه لږ کړه دا څه ټکر یخ پخلاک دې دی تبه را روانه ده تبه را روانه ده. څه دې نه څه خبرې په لومړي ځل د یخنۍ تبه ده که دا د یخنۍ تبه ده دا په لومړي ځل په ما باندې را روانه ده. دا ډېره خطرناکې خو تاسو چې پوهېدئ که نه ورته دا خبرې پرېږده دا دې وکړئ چې داسې لکه ټول لاړ شي. زه دا نه یم چې تاسو نه دی کور به څنګه ته خوشې پرېږدئ چې زه په دې کور کې نیم د دې کور څوکیداري به بیا څوک کوي. تاسو لاړ شئ که څنګه برباد نه شم خراب نه شم نو څه خو دومره خو پوهېږي که نه مور نو عقل خو در کې شته که نه. تبه دې نشته دی یخ پخلاک کې دی خو چې نه دی مزه پلار لري جواب ورکړه زه دې پلار له نور څه نه شم ویلی. ماړې پلار پکې لا اسلام نه شو ویلی که نه ګناه کې راځي. پلار له زه بس ما پرېږده او بس پلار نه پرېږده زه پوه شه او زما کار پرېږده دا پلار رضا کول زما کار دی خو تبه چې کومه تبه را روانه ده دا خطرناکه ده. بچې ته پوه شو پلار دې دا وګورئ نو دا تاسو ته په دې څه پرېږدي دا واله یا کوره مړې دې چاړه سره مه لګه دې چاړه سره هلو نه که نه یاره بنګله خو ما خرڅه کړې ده نه زه به تاله د بلې بنګلې غم وکړم خو ما له لږ ټایم راکړه مړه ته فکر مه کوه داسې بنګله به چې خلک مې تماشې له راځي. او زه به تا ته بیا کال وکړم. صحیح ده چیک کړم. और है बच्चे क्या समानम 75 है 75 वो 75 सड़े लुआर तेरे लुआर समझ और एक पटेंगिया वो समझ तो खुदा बिल्कुल बना खबरों क्या चोले लगे थे सीधे खाना और खबर नहीं نو ما ته څه پته ده چې تاسو څنګه راغلي. مور داسې زیرا نه درولې چې 75 ته مخ ته ودرېږي نو بیا دا ضرورت څنګه وکړو دا ضرورت ها چې تا د 75 خور ته ویلي د 75 خور ته چې یو هفته پس به زه ستا کډه تا د کور نه بهر وباسم ولې حوصله وکړه 75 حوصله وکړه خبر روانه اصليه ها لکه ته د ماسانه وکې یو منټ جي زه یو نمبر میلاوم تاسو یې سره خبرې وکړئ. هلو هلو خلاله څنګه ښه یاره جي دا یو 75 راغلی دی تاسو هغې سره لږې خبرې وکړئ. او جي او دا ولې هلکو خان سره خبرې وکړئ. نو بیا خو به ځان د بدماشانو خوړلی هلکو خانو څه دی هلکو ګیه دا څه بکواس کې زه د ادم خور د کلي هلکو خان خبرې کوم ته جوړې بار نه ګورې روزانه پکې زما د ګرفتارۍ اشتهار لګېدلې. نه جسے تو زما خبر ہو رہا تا اگر کوا حکم کوا زتا بیدار ما ډاردارې چې ته به سبا دا کور خالي کې ګنې ما بیا ته ښه پېژنې نو کنې څه به وکړې ته خو دا کور په خوا تېر شه قسم په خدای چې لوړ دې تېر کړمه او بیا دا پاچاهګۍ لوړ تېر کړمه نه
ته وګوره اوس چې ما دا قسم کړی د دې به څه کېږي د کفارې پیسې ته ولې ورکړې ولې زه غریب یم بس اوس څخه لاړ شه دا زما کار دی زه پوه شه او زما کار پوه شه دا واخله موبایل دی او پنځه وخته دوا کوه دا لا پوخان سر ته کنې قسم دی چې لوړ مې تېر غوړې لوړ بچتریه دا خو اوسه پورې د چا خاطر نه دی کړی نو دا الهکو خان خاطر دی پکې څنګه وکړو وسرتیزیا تا ته یاد نشي چې یو ځل زه د ناصرپور د جیل نه راتښتېدم ناصرپور کې کوم جیل دی د هریپور د جیل نه به تښتېدلې و خدای دې پېښته جیلونه وباسي یار چې یو جیل خو نه دی چې موږ به یې نومونه یاد ساتو څومره جیلونه چې دي موږ پکې وخت تېر کړی خو بس یو پور دی نو په هغې کې راسره لږه ښېګړه کړې وه ځکه یې پرېږدم خو بیا هملته پښتو دی یعنې قسم په خدای چې لوړ به مې تېر کړی ودرېدو چې اوس به څه کېږي نو څه به کېږي سبا له به درته دا کور خالي کوم که نه ته داسې کار وکړه چې سبا راشي داسې دعا نه کړه دې پېښته دې هلاکو خان وباسي دې نه خو مې چې دا پچترې اوښې نو ډېره به ښه وه لا دا بدن مې داسې ګرم دی داسې ګرم دی چې وي سوځولم ما ته وې نو وایه که نه بلې ډېر وخت شو کلي ته نیم تلې کلی مې ډېر یادېږي نو چې کلی دې یادېږي نو لاړه شه کلي ته ما درته ویلي چې مه ځه ویلي مې دي لاړه شه سیل سپاټي وکړه بیا راځه اسه سیل سپاټي وکړه چې ته پکې نه دا کلي به څه خوندي دا واده به څه مزه لالا بابي مې ټیک وی کړه ته ورکې نه نو به دا واده خوندي او نه د کلي دا څه د واده او د خوند خبرې کېږي دا چې موږ ټول واده لرو لالا مې شګه نه کوم یاد کړه کawai kana akwa kuje tsari mate kwacha se kwacha we maduna ba dingari madana bande wala ola kana cheta ta ba kuje dariyachi sta ko ba ga no plar me de zikara plar me de zikara ma plar de ne ki mata khuza kana dorara dadi sawai ما وکړه سانه دا سانه خای خدای یې خبره کوي چې لا جوړه ما او ته ما په مرغله ولا بس باندې سکه نه بس یخبا نو یخ دې نو دا ور یخ دا د یخنیت نه بده کنه دا یخنیت نه بده توس په یخنیت څه پوهیږي دا کوم بيزل په ما راغلی دا په دې ډاکټران پوهیږي بعد چې ډاکټر لږه بوزه پاس چې ډاکټر پوهیږي نو زه په خپل ولا نتلم زبردست مزلي ونه ما کدي خراب دي یخنیت نه بده کنه ځان پوهیږي کنه دا تاسو ولې نه پوهیږي کړی یا نه دا کونټه هم زړه مې غواړي چې دې ملاته دی ونی سمو دا دې پټه دې والو ما کله وې چې ډاکټر پوهیږي کله وې چې ډاکټران نه پوهیږي ساو دې پوهیږي ویلې ونی شوي خوني او څه پدا سیده کنه پلاره ته سکه او لیونی شوي اوس واده ټول دنیا سره بوزي وګوره دا چې چنه دا کور چې دی نو دا خالی مپریدا غله بچته راغلی دا هر څه بیرانه وړي او برباد شوي وایو کنه ته خبره پلاره ولې د کویږي یاره وې ما کو دې ته دا سره خدای چې باو دې د سره کړې په مزیا یاره منم دې بیا سم خبره دی وکړه او دې باندې واځي نه پرېږدي دا ټوله به سره دلته پاتې کېږي تاسو په وخت لاړ شئ نه زاره به پاسین کړی نه دا بچي خپه نشي ته ولې چې سره بیرته ولا موږ راځه پکړ کې دې په موږ باندې غړي واړو کړیا تاسو څه کوي کله ورته پاره سره ورسوکا نو ما ورته ویلو چې دا د پاتې شي ما په لاله چې څنګه پاتل دې ویني ولې یا کته بدرا تاسو نه پوهیږئ کنه جوړه وکړه ولې عجیب خبره کې ته مالې ګلې سلوي او دا وېسو ګوره لالا ما ستاسو د فائدې خبره کړې ده دا څنګه د فائدې خبره ده
ته خو مونږ د کوره بې کوره کې او ته وایې چې د فایدې خبره کوم ټیک وایي که نه ماماجي بلکل ټیک وایي په خپله خو په ځنګل کې اوسېږي اوس تاسې وایي چې موږ هم تاسو په ځنګل کې اوسېږو ډېره سړیه دا ځکاري ماماجي چلته یې بدماشۍ کار ونه کړو نه دی کړی بچتري وروره دا څومره شرم خبره ده چې مونږ کډه وباسو دا خلک به څه وایي چې د بچتري بدماش د خور کډه په کوڅه کې پرته ده تاسو ټول زما پلار پورین خښي ولې زه په بدماشۍ کې تاسو څه ګڼئ وپسې دا ټول لیونې شوي دي غریبۍ او نیستۍ والا مازه خراب کړي دي پټکنیا لږ دې خوا راشه دې خوا راشه وګوره قسم چې هغه پراپرټۍ والا زما په پښو کې څومره لوغړېدو بالکل دا یې داسې کې چې مالک مکان یې په خپو کې روغړېده او مافیانې دې غوښتې ښه نو تا د پراپرټۍ والا په خپو کې لوغړېدو او تا زموږ د خپو نه ځمکه راښکه ځمکه مې د خپو نه ده راښکودې د کور مالکان ده نه جوړو هغه څنګه هغه داسې چې تاسو به 4-5 ورځې چېرته بل ځای تېرې کوئ او مالک به راشي د خپل کور پوره مرامت به وکړي او چې کله کور تیار شي نو ما ته به سوال جواب وکړي ماله به چابي راکړي زما ورسره په دې خبره شوې ده پوه کاغذ مې ورسره کړی دی او د کور مالک به زما لالا شي که نه بټنګلیا اوخره قسم داسې ده که نه ده بالکل ته بالکل ټیک وایې او دې منه ده اوس د یقین راغه لکه په رښتیا باندې موږ د دې کور مالکان شو او خدایا پاکه مالکان یې شئ نه مالکان یې پوخ سټام مې زده کړی پوخ سټامو او په چترۍ چې کوم دی ته نه ټولې دنیا ته دروغ ویلی شي خو خپلې خور ته دروغ نه شي ویلی زما د ستا د دې ماشوم زی په سر باندې خسني خو په چترۍ عیار اوس به موږ د دې کډې څه کوو پام کوه کډې د ګوتې وي نه چې دا غلطي ونه کړې قبضه به مې د لاس وځي قبضه او هم داسې دې وځئ آفرین ماماجي آفرین وایم ومې منلې هم نن دې د مطلب خبره وکړه ویری ګډ دا څه وې ده همیشه د مطلب خبرې کړې دي نه نو ټول عمر یې په تاړو کچارو کې وخت نه تېر کړی چې مطلب خبرې به نه کوي ځکه خو رانه ټول وکیلان مشورې اخلي که ولې بالکل زی کنا د خدای بدبختو زی کنا سهر شو او زی نه د کوره خو زی کنا زی کنا وای خدایا وای الله دلاوره بچې دا بیگ دې ځان روانه سره ډېر کولی اوسه ډېر دروند دی یا خدایا پاک الله جوړه مکنا نو چې زه خوي زه به تاسو سره واده لږم او شکر دې وړي دا څنګه خبرې کړه دې پلان مې سم پهلوان دی پهلوان ولې دې نه جوړې ولې کېږه په دې خبرو خو دې خلک جوړ کړي دي کنه په خبرو کې در نه څوک نه شي ګټلی دا دې مالو لري ها څه دې دا خبره ترې ده ناوخته دي هسې نه چې د کلي ګاډی رانوځي دا راځي راځي مورې ودرېږي شاپر ځان سره ویسه درته باید وي چې مې ډېر یادېږي ما نه په خیال راغلی وای رنګ دې رخصا تا ته پته نشته دی چې موږ به د یو هفتې سارېږو تر هغې پورې خو ستا وجې څښا شوي مورې د فریج خو به وکړئ که نه فریج کې کېدی چې کله راځئ نو ځان سره مې راوړم نه مخکې شه هغلاګانې مې ډېرې زیاتې دي مخکې شه ستا کړي دي یې خوري خو چې وداره وړي دا کنه دا کار په نیټه دی چې یو بل خپله دی خدای دې وزه کنا ولې دا خو نه چې زه بیمار یم اوس په خندا سړي نه نو ستاسو څه خبرې تاسو د څه خبرې د څه چلې او څه چلې تاسو کتابي باندې پلان کوي ها ویل دې تاسو کتابي وای الله
تاسو ټول خو بدن نه لاړ شئ خو زه به په کومو سترګو ځم زوزله کړې ورګه یا داجي نو په خپل سترګو ځه دنه کنه کنه د بیبي نه سترګې والم و د بیوقوف بچیا زما مطلب دا نه دی نو بیا ستاسو مطلب دی ما ته دا ځان ډېر ملامته غونته ښکاري ملامته غونته کې هغه څنګه هغه داسې چې ما نورګل ته ویلو چې مونږ اصلي پښتانه یو د لور خور د کور اوبه نه څکو نو ته سوچ وکړه چې زه څنګه ورشم داجي ته یو کار ولې نه کوې وایه څه کار داجي خو د 200 ورځو خبره ده کنه جومات کې ولې نه تیرې ثواب به دې وشي وای ته ځوان مرګ شي اوس د پلار جومات کې شپې تېروي اوهو بیبي نو څه ورسره وکړو دننه دی نه ځي او په جومات کې بېرته خفه کېږي او هغه رور دی نه دی د هغه غریب هم کور نشته نو ګینه نن خو به کم از کم دا مسله نه وه فیصله یې وکړه او په خپله غیب شو غیب شوی نه دی نسمنو بې کوره خلکو ستاسو په غم کې ګرځي ګوره دلته را سره خوله ونه وهې دلته مو نه شرمې تاسو چپ شئ زما غم مه کوئ تاسو دننه ننوځئ 3 ورځې په ارام تېرې کوئ خو خدای ته وګورئ خپلو کې جنګ جګړې ونه کوئ ځکه چې ما سره د اوسېدو لپاره بل ځای نشته دا خو حل دی نو څه وکړو پلار مې نه دی ده سره څه وکړو زما غم مه کوئ زکنوی دا چای دیو که غټه خوښه ده مړی څوک دي خو به زما خو دا خیال لري که چې مور او پلار ته مې ګاډی میلو نه شو واپس جوړ راغلم ته دا یو طرف ته کمړی دا څه دا جټ وه ستړي مشي ژوند راوړي دا ګوره کنه دلاوره موږ سره څوک راغلي وي او بس څوک خیر ماران به یې که نه بس ورکه څه د الله په نامه ورکه او ورته ځئ په مخه مخه ولې بچې دا سره دا تا ته موږ خیرماران ښکارو تا ته زما د کور داخله خیرماران ښکارو قسم په خدای کې به ما ډېر لیدلي وو خواښې ترو ستړي مه شي څنګه دی طبیعت یې ښه دی ټیک ټاک او د خبره کومه خواښې ترو دغه دی کاکا څه شو کاکا خوا به نه راغلی دننه هغه به څنګه راځي خو ډېر اصولي پښتون دی که نه هغه خو به مونږ اوس په شا راولو ځکه چې خو د لور خور کور کره اوبه قدرې م نسکي زه به ورپسې ورشم خیر دی مونږ د دې اصولو د لاسه خو هغه لاړو جومات ته ورسېدو نه نو دا کم ټایم دی د مانځه مانځله نه دی تللی جومات ته اوسېدو له تللی دی دا دې څه وایي دا ته څه وایي زه بالکل ټیک ویم وای دا څه ویل جمال روکیا زمون کور ستا او داجي به مې جومات کې اوسېږي هله دلاوره لاړ شه پسې او داجي مې دلته کور ته راوله خامخا به راولم به څنګه ستا پلار دی پلار او زما سخر دی پوه شي که نه داسې سخر به څوک پیدا کړي نشته په دې دنیا به د چا هغه پلار پیدا کړي که چېرې په دې هفته کې ته د دې کور نه بهر ووتې نو ډېر نقصان به بیا مومي نه زه د هغه اصول چرم نشم ماتولی ډېر ګورې اصولي پښتون دی ګورې ځان پوه کوي ازار به راته وکړي او زه ګورې د ازار نه ډېر زیات یېرېږم یاره دلاور لاره بالکل اصولي خبره ده ټیک خبره دی وکړه چې کله دی په دې جومات کې دا لوګي تندې راوالي که نه اول ته تنګ شي دی به پخپله دې کور ته پخپله به راشي په ایمان ده کوم چې پخپله به راشي بالکل صحیح خبره یې وکړه خو سوچ وکړئ تاسو خیر بالکل تاسو به ټیک وایه نه مورې راځئ ستاسو زه د روټۍ بندوبست کوم ډېر عجیبه شی دی یار
وګوره دې غریب ته نه یې ورش ته او نه یې درش ته دلته پروت دی څه وکړو یار پاڅه بدبخته نهر نهوره دا واخله ځان له پې روټۍ وخوره پاڅه وږې پروت دی پاڅه دغه روپۍ دي ځان له پیسه وخوره په دې باندې ښه او زه نو دا ولې دلته ولې پروت دی ویمه دا ستا د لاسه دا څه په لانجه باندې واوښتو یار دا راته ووایه چې هغه خور او هغه لور مې هغه ټول مې دلاور خان دي که پریښي دي نو ته ولې لا نړې د دې خولې د لاسه اچا رښتیا ویلي دي چې دا خوله هم کلا ده هم بلا ده زه پوه نه شم ته څه ویل غواړې د خدای پوه کي ما نورګل ته د ځان نه ډېر لوی پوښتون جوړ کړی او ورته مې ویل چې نه موږ د لور خور کور ته ځو او نه د لور خور د کور اوبه څکو د دې خولې د لاسه د دې خولې د لاسه ته اوس زما پېښې کې ها زما په شان غیرتي د ځانه جوړول غواړې ها ته وګوره دا غیرت د هر چا سره خوند نه کوي دا صرف او صرف د 75 سره خوند کوي د 75 سره بالکل مسان کاکا غیرت هر چا سره خوند نه کوي غیرت کو خوند کوي کنه نو صرف زمون یار 75 سره خوند کوي او کنه خبره وره چې د ده په شان غیرت مې کولې که نه نو اوس به لور کره ناست وې او خوراکونه به مې کولې نه پوه شوې یاره خود داسې پیسې هم به وړې چې ځو راځئ مورې ښه ځان موړ کړي ښه بچی ښه دادا روټۍ پوره شوه هو رسګولې دومره دتان پخولی دی وکې مې ورته راوخوړې بس ګولي د پناهګزین به زموږ د کور نه کله ځي د خیرات سره خلي ودرېږه که نه سله مې دې مور ته شرموي خو یو څو ورځې دې تېرې بیا کې ځي به پخپله به ځي نه کنه چې داسې د مفتو روټۍ ورته میلاوي کنه خدای راستي کې پاویا او کالو کې د دې کور وباسي زما د خانقاه خلکو ستا پر سترګو کې لکه د زړه غلیږي نو چې اوس ورته ترلتې والی دی نو مړې نو ته هم نو ناجایزه شو کنه سړی بس مخکې نه خبره کوکي کنه چې دومره ورځې وي دومره بني څنګه چل وي څنګه چل بني خبرې وکړم نو ما کمې چل ووالي مړې ډېره پرسکونه ده وزما خپلې په تاسې زمې په ټول چرګ کې مې دا بوډه دی صرف او صرف په تا پېښو شي دا ولا چې دومره نرې ده لا جوړه بازار نه ولا سړکله چرګ راوړه زما د مخکې نه دې دا پیسې ټول جوړ کړو او خپلې ښځې نه دې څنګه راوړو سمه خوځو لګي تم سمه خوځو ما زما د مخکې نه په تم نه ښکار ما ستا د مخکې نوزت کو خو تا زما د ښځې د خولې نه راوړه بوډا څنګه ښه مې وکړو تا زما د مخکې نه ولې وټکو دا څه کوئ هغوی دې ولاړ دی او تاسو په پوټي باندې جګړه نه وې ژوندار دی دا ستا پردی خو نه ده ویم بیبي چې دا سر مې څو قلم کې کنه خدای راستي کرم دا په دون څو کوپیا مورې پرېږده چې دی وخوري غټېږي خوښ یم نه چې څومره دی هم دومره به یي که غټېږم پې او که نه غټېږم خو په والله کې رانه ته وکړې سم مې په خدای که داسې یو کس ولو چې زما ښځو ونه کړو ته به یې مانه یا الله اچا رښتیا ویلي دي چې د غیرتي خلکو
خدای مرګري ما غیرت کو او تا ما سره مدد کو خدایا ستا لاک لاک شکر دی چې دلته درانه رزق راکو ستا لاک لاک شکر دی پروردګار ستا لاک لاک شکر دی متاثرین خو په امداد باندې راځي دا مریضه شوی متاثرین شرموي پر دې کور دی ټول په پټو چکړه کوي نور بدل راوړم ډېر شي پراتري کچن کې خبره د پښتو نه ده خوري خبره د پښتو د غیرت ده زما پښتو غیرت ده هېڅ نشي برداشت کولی چې زما د ښځې تقلید نه څوک بوډاني په خپله دې خوري که ته غیرتي تل په غیرت کې تا نه کم دی که سن مې دې په خولې وي که نه په کټ کې به درنه وړوکې خو دواړه د یو پلار بچي یو غلی کېږه مړه ولې غلی شم یعنې خدای بدبخت و یعنې خدای بدبخت و دا اوښی به مې سمه یې تاسو ته خو زه په شعر وروشم مولما سترګو نه ګورم پرې نه غوڅم خبره کوي ما خو کېږي نه څه کوي خبره ده خو کېږي تاسو کوی تاسو کوی خپل پټو تاسو کوی او څه کوي خبردار د جنگ جګړې نه وځان ساتي او نه د چا په جنگ کې خلاصې کې راسګوري دا څه قرآني معاملې ده چې کوم کې اوسه ما کنه بده خبره دا وړاندې موږ چې دا څه چل دی ورکړه کنه خبر دا یو خبره به کوم دا یو خبره ما ټول ووري یو خبره به ووري چې نن نه په دې کور کې چل نه کوي نه لاګه به جوړي دلته اوس هم زړه کې پرته ده وګوره څنګه برن برن درته ګوري خیال مې دی ورته خو ګوره زما د خوا نه پانسي بیا ورته بیخي یوازې شم دا سړی راباندې حمله ولګي یاره نو ارمان ده نو چې پلار مې دلته نشته نو اوس به یې دله دومره بازیګرې اړولې وي دومره بازیګرې به یې اړولې وي چې یاد به یې ساتي مورې وګوره ورته ښځه ورته څنګه په غوږ کې پس پس کوي داسې که نه غرونه مې دی وکړل نه خفه دي په خوله تا ته ولې نه په خوله کې پرېږده چې خفه یې که نه خفه ښه دي که نه دا دی څومره سکون دی و د خدای نیکبختې کو اوس مې په خوله که بیا به درز غوبلي او دې ځای کې ځکه مورچې شوی مې چې ټول کوتکونه او دا ډانګې مانګې دلته پرتې دي که دا وسله د دې لاس نه ورغله الله نو کېدای شي چې یو پکې مړ شي الله دې نه کړي ته څنګه منحوسې خبرې کوي ویم الله دې نه کړي خو تا دا نه دي اورېدلي که نه چې د دوو فریقیانو خپلو کې جګړې که نه درېیمګړی پکې لګي مړې وایي حاله څوک راغله بیا خدایه دا څه ټیم دی پروردګار یم زمونږ د کور نه سم د جلوزو کیمپ جوړ دی درز او غږ دی هر یو راخطا دی پروردګاره کم خو تښتو څوک دی داجي مې دی بس دده کم یو داسې دې دننه چېرته راځي چې څو پورې په زور نه را دننه کوي راځه که نه داجي نه لورې زه پښتون یم او پښتون پلار د لور په کور بد ښکاري دا برفي مې روړې ده امور ته دې اواز کړه چې زه په خپل لاس یې ورکړم ښه ده داجي مورې داجي مې دله برفي روړې ده داجي وایي چې په خپل لاس به دې مور له برفي ورکوم شکر دی چې راغلو زه ورته دومره ګرانه یم چې برفي راوړې ده
ماسخانه په ټوله دنیا کې خو یو ته چې زما څومره خیال ساتي بچو به زه په شرمونو شرمولم په یو پوټي باندې سرماتي عمره سرماتي د نورګل په مخ کې ولې نورګل زما د بچو خلاصې نه شو کولی نه داجي هغه کور کې نو کړی د تلې دی واده لا کور کې صرف زو دلاور یو یا الله شکر دې چې زما پرده دې وساتله شکر دې کاکا جی چې راغلی بچو دې لاس لګولې و د هغې خو زما ناړو حیا نه کېږي راشه چې په خپله په خوله کې راځه نه بچې زه دننه نشم درته خو هغه دواړه سرکوزي ماله دلته راوله یاره د خدای خاطر وکړه کاکا جي بس ته کنه جولای ته ته نیسو کنه راځه کنه دننه دا ولې دننه نه راځي دا کور مالت به څه وایي راشه په خپله به یې پوه کړې راشه داسې مه کوه سړی بدې ښکاري کاکا جي نه مې پلار کور شته او نه مې مور راځه راځه کنه داجي خو لورې ته به ګوایې د دې لاور زړه خو زه نشم خفه کولی که نه ځکه چې زوم مې دی د ده د زړه لپاره به زه دننه درشم بلکل ځه زي بس ده ور باندوم زي یا الله ته خیر وکړي پروردګار کاکا جي خو مې راغو خو پته نشته چې پلار مې راشي نو ما به چېرته شړي خزه په شرمونو دې و شرمولم ستا د لاسه هلته جنګ جوړ شو که ما ته دا پته وي که نه نو په ایماندارۍ کې یو قدم دې رانه اخیستی وي نه هلته ما څه داسې بده خبره کړې وه چې د جینۍ د کونډه کریزې رالې نو ټول لاړل د هغوی نه راچاپېره شو او موږ ته چا ګیا هم وانه چوله یا خدای دې بیخ او بنیاد وباسه همیشه په ودونو کې هم داسې کېږي که نه څوک یې خوري او څوک یې نه خوري که نه نه دا یوازې واده د دوی کړم زما د دلاور خان د زوی واده مو که نه ته ګورې د هغوی څومره عزتونه او قدرونه کړو خو دا ورته یاد نه و یا ښځې خدای دې بیخ او بنیاد وباسه ویم په کلي کې دقه یو کور پاتې و هم ستا د لاسه زما نه پاتې شو جنګچکې ویما اشرف دې په تا راپرېوځي ستا په کلي دې راپرېوځي ستا د کلي په خلکو دې راپرېوځي ویم خپه دې ماته نه شوه هغه چا څخه ویلي دي وی پي مه کله د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د پي په غاړه لار شي خپه دې ماته شه داجي دا تاسو څه شرمول اخیستي دي دغه خوله دې ماته شه ځه مخکې چې روانه شه د تندې دې مرکم مری مې وکړه یا تباه شي خپه دې ماته شه چې په کټ یو سمغار کشي نن خو یې داسې دال او غوښه پکړي دي داړه خو مې وایي چې دا ګوتې ورسره وخورم کله چې ګلشن مېلمانه سي نیازمین لوره زما په دې علاج خو یو چک ولګوه چې خوب خو نه وینم لکه ستا په شان ده چې ګوره نورګله تا ته خو پته ده که نه چې موږ د لور کور ته نه ځو او نه د لور په کور کې اوبس ستا پلار ډېر غټ شرکي پوښتون دی هغه د لور د کور اوبه نه څښي دا اوبه وڅښه دا بازاري اوبه دي هسې مسخه ده لوره ته د لور د کور تشې اوبه نه څښې او که ډوډۍ هم نه خورې
ته زما د پلار شکریا ادا کړي چې ستا خانداني روایات یې برقرار وساتل او دا د ستا پلار چې هر وخت یو چکن برانګې وایي چې زه د لور د کور اوبه کترې نه څښم داسې دي دې اورم ته دا خبرې پرېږده که چېرې ستا مور او پلار ته دا پسه ولګېده زما مور او پلار درته ټوله وختې دپاره راغلي نو ستا مور او پلار به دې عمل رسي نه نو لا خو زه خو یم د کور نه بهر تللی نه شم که نه 3 ورځې پاتې دي دا ته څه پوهتو بوتو سړي د څه 3 ورځې مطلب دا دی که نه چې زما مور او پلار د دې کور نه تللو ویلې دي نو پوره یو هفته په کلي کې تېره هغې سره خوړلي چې لاړه نو بس 2 شپې کور وتښتېد بې مه خفه کېږه مو ستا د مور او پلار سره یوه ورځ چې دی تېرول د کال برابر دي دا خو زما د زړه تپوس وکړه زه به سره څنګه وخت تېروم په دې کې به یې چا سره جګړه کړې که نه به راتښتېدلي جنګ ببر ګوره خوله سمه خوځوم خو دا 2 شپې چې ما ستاسو دي چړیاګر سره تېرې کړي او کومه ذات کې مې تېرې کړي لیونې سپېلنې کړم دا شو دا مستې راله غوسه مه راکړه دا زما مور او پلار دې چړیاګر وي بیا به وایم که په چړیاګر کې دا مور او پلار بند کړه که نه خدای راځي دا چړیاګر هغه ځناور به چې دومره تنګې که نه چې توبې به وباسي لار به ورته نه میلاړېږي سبا خبرې کې خبرې شي خدای دې بېل وباسي زما دا مور او پلار چې ستاسو د چړیاګر کور کې څه ورکوه دا چړیاګر کور کې زه به خپل چړیاګر ته ګېرم زه مړی غضب د خدای تعالی اورېدلي اوس دا هفته به خدای تېره په کوم اوس لا 3 شپې پاتې دي د دلاور خان پلاره زه اوس پوه شومه چې دلاور خان موږ سره واده ولې لا نړلو هغه زموږ په غیر موجودګۍ کې زموږ په کور کې د خپل سرګنۍ سره پکنیکونه جوړولو او ما ته یې ویل چې په ما د یخنۍ تبه راغله ای د ښځې غلامه دا خو به زه د دلاور خان نه تپوس وکړمه خو ته لاړ شه د ماسخان لالا نه تپوس وکړه چې هغوی دلته څنګه راغلي دي یاره ویمه ښځې ډېره زیاته هوښیارې ورځه به زه د ماضي نه تپوس کوم چې دلته څه له راغلي دي وله نمبر زه ورشه واده له لاړلو پکنیکونه راله جوړوي شیطان راکړی اوسه نه نو زه اوس هغوی ته څنګه ووایم چې موږ مالک مکان د کور وکړو مالک مکان موږ د کور نه نه وکړي هغوی زموږ د کور مرمت کوي نو ځکه موږ دلته راغلي خو خفه کېږم برفه زما ستا په ورور هم شک دی د څه شک کېدی شي دروغ وایي زما ورور چې دی که نه موږ د کور نه بې کوره کولی شي خو خپله لور بې کوره کولی نه شي د کور نه ښه بس ټیک ده زه به سبا له پراپرټۍ والا له لاړ شم او هغه ته به ووایم چې موږ به خپل کور ته کله راغلو اوې ته یو کار وکړه زرمینه پوهې که ښه زرمینه دا یې خو هسې ما سره نه لګېږي که ته دې ورته نو چې څنګه په دروازه رادل نه شوه نو د غوسې نه مخ سور شوی و دا خو د خدای دلاور بچي سره ښه وکړي چې زمونږ څومره یا پرده وساتله زمونږ څومره عزت وکړو ګوره که نه زما خوږې پته سي تا ته خو پته ده که نه چې دا زموږ خپل کور نه دی دا پردی کور دی چې 3 ورځې داسې سټکه پکه کاري دلته که نه نو خیر دی کوه تا ته خو پته ده ما په خپل کور کې کار نه دی کړی دلته به څه وکړم ما ته پته ده په خپل کور کې نه به تاسو کار کولی شو نه تا کړی او نه در باندې زه کولی شم ټیک ده که نه خو خیر دی ګوره دا زما د خور سرګنۍ کور دی او دلته زما د عزت سوال دی بګې که نه مړې صحیح ده خو په ما باندې به څوک په زور کار نه کوي او که چا را باندې په زور کار وکړو که نه نو تا ته خو بیا زما پته ده چې زه څه کولی شم بلکل ګوره که نه مطلب دا دی چې کله څوک نه په زموږ په دې کور کې که نه نو چې څه کار انشاءالله زه تابعدار یم وړه در راغږم جامې درله وینځم زیاته له جارو کوم ټول کارونه به زه کوم او ته به لکه د خان ناست یې بس د کور کارونه وروسته خبره ده ورشه سره یو پیاله ګرمې چای راوړه چې ډېره چې مړې چې څه وکړې مې زما خوږې په تاسې پټاپټ دا دې لاړم او دا دې راړم دا څه ویل هغه ستاسو خپل کور نه وته نه ما خو تا سره ستا په کور کې د ژوند تېرولو ډېر خوبونه لیدلو وزرګیا کومه بدل شو
خوبونه خو مه دي که نه جماله زما رښتې خو ټوله ډېر خلک راغلو خو زما پلار ورته انکار وکړو ځکه چې د هغې خپل کور نو او دغه مسله هم ستا همدا نیازبینې زه به شپه ورځ محنت وکړم او تا به خپلوم ته کور کرې خو ورکولی نه شي او ما به خپله کې نیازبینې دا خو ته زما بېعزتي کې دا زما نه دا زما د مور د خولې خبرې دي او دې ته تیار اوسه مازغه مې بیخي کار نه